يا نفس إن لم تظفري کدی سل چتا بنگلوی په دنیا کې کدی سل چتا بنگلوی په دنیا کې مقبرې ته د مکان په سترګو ګورم د تل په شان یو ځل بیا زه هدیرو ته راغلم خو دا ځل مې ډېر زړه وغوښتو چې یوه لنډه ویډیو تاسو ته ریکارډ کړم مشران وایي که د ژوند نه پند اخلي دوه ځایونو ته اکثرا ورځه یو هم شفاخانه روغتون او یو هم هدیره هدیرې ته راغلی یم د خپل دوستانو سره البته د کار څخه راغلم زړه مې هم ډک خبرې ډېرې خو لنډوم یې دنیا څه شی ده یو لنډ مزل د پیدایښت نه تر مرګ دا د مسلمانانو او د عیسویانو هدیره ده خاموشي هر یو په خپل قبر کې پروت د دې څخه باید موږ تاسو پند واخلو چې دا زموږ او ستاسو د ژوند آخره مرحله ده او هر یو به یوه ورځ دلته خفیږو د دې خاورې لاندې په همدې خاوره چې موږ تاسو قدم ایږدو په غرور سره په تکبر سره د کینې ډک زړونه مو د نفرت خو بیا هم موږ تاسو انتباه او عبرت نه اخلو د ژوند اصلي مقصد مو څه ده باید موږ تاسو ټول پوه شو چې موږ راغلي یو په دې دنیا کې یوازې د الله سبحانه وتعالی عبادت باید وکړو او ژوند مو په داسې بڼه باید تیر کړو چې الله ته په لوړ او اوچت سر باندې ولاړ شو خو خیر راځئ چې د خپل دوستانو څخه هم واورو برهان جان مې ډېر نږدې ملګری دی البته د کنسټرکشن کارونه کوو کله یو ځای کله بل ځای خو نن دې سیمه کې وو زه مو ډېر وغوښتل چې راشو او دلته د هدیرې څخه لیدنه وکړو تر څو یو ځل بیا مو فکر دې ته شي چې ژوند لنډ ده او هر یو ورځ نه یو ورځ همدا شان لکه دوی د خاورو لاندې ورځو برهان جان هم ویناوې لري نن واقعا هم د کار د سر راکړو بازار کې هم خو د هدیرې ته مو فکر شو دا د مسلمانانو هدیرې دی بس تاسو ته کرسچن دی موږ راځو یو دعا به مو وکړو د مړو ته واقعا ژوند ډېر لنډ دی ټول به ځو دغسې که نن سبا دا تللی دی سبا موږ ته یې ځو خو باید یو د بل په ژوندانه قدر و عزت وکړو او په ژوندانه د یو د بل احترام وکړو بل دا ډېره فاني دنیا ده والا دا قبر آواز کوي وایي زه تیارو کوریم زه لوړاګانې کوریم بس موږ ته نن سبا ګوره موږ خپله اوس یو کور کې کار کوو کور جوړوو هر سړی دې دنیا کوشش کوي چې ځان ته ښایسته کور جوړ کړي لیکن د دې کور دغه ته اوس چا کړی دی د جوړېدو کوشش هېڅ چا نه دی کړی فقط دا نه دی دا درې ګورو څومره ښایسته جوړې دي خو څه دی چې ښه عمل باید ځان سره اوسي نو کور جوړول و دې ته وایي په دې دنیا کې ښه ژوند تېر کړئ یو د بل قدر و عزت وکړئ نو بس کنه دا دنیا ډېره فاني دنیا ده الله دې دا مسلمانان ټول وبخښي امین امین الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق په برخه کړي زه چې کله وارې هدیرو ته راشم بیا نو یوازې شی مې چې ذهن ته راځي هغه دا چې ژوند لنډ ده او باید په دې ژوندانه کې یو بل سره مینه یو بل سره ښه وخت تېر کړو او په دې دنیا باندې باید ونه غولېږو دا دنیا فانی ده لنډه ده هیڅ څوک تر پایه په دې دنیا کې نه دي پاتې شوي او نه پاتې
کیږي.